أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ كَلَّ راشد تا أمر الخبر من الأمن د امن خبر او الخوف یا د خوف خبر اذاعوا به نو دای غسپټ کی د امن خبر راشي حالانکه هغه سکرسی وي او څه وي سکرسی وي او سکرسی د سپریډ کی کله خوف خبر راشي د سپریډ کی او قبل از وقت خبر سپریډ کول د فتنې باعث ګرځي. ولو ردو کچری دوی واپس کړي دا خبر ال الرسول پیغمبر تا و الى اولي الامر منهم او خاوندانو د اختیار تا د دوی په میاس کې خبر چې ورته یو رسول د خوف خبرو کده امن خبرو باید چې اتارټی ته وای چاته وای د سپریډ کولو په ځای باندې باید چې اتارټی ته راځي دا یو خبر مونږ اورېدل لعلمه الذين نخامخا علمه الذين پیشن گلی بکڑی ود دغی خبر الذين آغا کسانو یستنبتونو منهم چی آغای استنباط کوي شد دوینا دا غی انٹلیکچوال اپروچ دا غی انٹلیکچوال اپروچ دا انٹلیکچوال اپروچ دا چاوی اتارٹی والا خلق آغای کوئی چی دی خبر پس منظر سره دی خبر پس منظر سره دا اسی او پروپیگنڈا دا صرف یو میسج ورکول دی صحیح. ولولا فضل الله علیکم کچرنوی مہربانی دا اللہ تعالی تاسو باندې ورحمته او رحمت دا اللہ لتبعتم الشیطان نو تاسو فالو کړو شیطان الا قلیلا مگر ډیر لږ بد اغه بچی وي خدا دا اللہ تعالی مہربانی او رحمت ته پیغمبر فوراً هغه خبر راونی سی او تاسو د الله د طرف نه راتلون کی مصیبت نه بچی. فقاتل فی سبیل اللہ فسقتال کوئی پلار دا اللہ کے لا تکلف الا نفسک ذمہ دار نشگر دولے مگر زانستا اولا ذمہ دار نشگر نو پیغمبر دا ہر کار لنبنے مکلف وی پیغمبر دا ہر کار لنبنے باؤنڈ وی لنبنے کار سو کئی پیغمبر کئی وحرز المؤمنین اتیزی ورکا ترغیب ورکا مومنانو لا فسبانے فقتال بانے چی ڈیفنس لازم دے تشرے ڈیفنس لازم دے اغس اللہ یقینی خبر دا اللہ تعالی ان یکفا بند بوساتے باس اللذین قتال او جنگ دا کسانو کفرو چو کفر کرے دے یعنی مانا دارا چی تاسو ځان تیار ساتئی نو کافران چی کم پدی داگ کی ناستی چی پتاسو حملو کی نو کستاسو تیارائی مطالعه تا پتاو لگی نو ویڈرالو کی ایسو کی ویڈرالو کی او کنا تو بس دا امن خبری کی او بس اسلام دیر دا امن دیر اسلام بس پیس دیر اسلام وردانو نگی صحیح شو ہم دقل چل کئی مصرح واللہ اللہ تعالی اشد باسن اگر ډیر مضبوط تے دا عذاب پہ اعتبار باندے واشد تنکیلا ډیر مضبوط تے دا عبرت ورکول اعتبار باندے اللہ تعالی چی بیا دا دین مخالف لکم عبرت والا سزا ورکی اگر بیا نمونہ عبرت گرزین مخلوق تپارا. من یشفا شفاقتا حسنتا سوچ شفاعتو کی خیست شفاعت دا چاد پارا یا کلو نصیب منها وی بددر پارا یو مبارک صداغنا یعنی مانا دادا چی یو فیلڈ کی یو اہل سڑے تا دا اغد پارا شفاعتو کچی دا سڑے پا دی فیلڈ کیو لگوا دے اہلیت لری سکی اہلیت لری اس اغا اہلیتم لرو او اغا صلاحیتم لرو او اخلاصم لرو اخلاص نو دغه تا په یو فیلډ کې دومره ذمہ دار سره لګولې دي چې داغي ثواب به تاسو ملاويږي. ومن یشفع شفاعتا سیئه اچھا چې شفاعت کو یو ناکار شفاعت نه اهل لپاره بچاره لپاره نه اهل لپاره یقل له کفل منها نو وبرد لپاره یو برډن دغه شفاعت اوس هغه نه اهل سره چې څومره خرابای کوي وبال به تاسو په باندې پروتي الله بدل تاسو کوي
چې دا په دغه فیلډ کې ستا په شفاعت باندې کوم نه اهل سړی لګېدلی دی د دې فیلډ بیړه د هغه د لاسه خرڅه ده او هغه لګولی چا دی فرید خان ته وایي چې ته لوی جرګې ممبر وي هغه تا لګولی درته پته وه چې اهلیت پکې نشته درته پته وه چې اهلیت پکې نشته خو یا د عزیز دی یا د دوست دی یا تا ته ووټ درکړی دی صحیح شو وکان الله علی کل شیء اتى الله تعالی په هر شی باندې مقیتا قدرت لرونکی و اذا حییتم بتحیه اکل چتاستا حییتم پیشکشی وکړې شی بتحیه یو پیشکشی فحیوا باحسن منها نو تاسو داغه جواب ورکې ریسپانډ ورکې په بهتر طریقہ او ردوا یا کم از کم ایکول یا کم از کم ایکول نو چا درته وي السلام علیکم نو کم از کم وعلیکم السلام ورته وایا سوای وعلیکم السلام زکه هغه پیشکشی وکړي او ښه پیشکشی نو ته کم از کم ورته مساوي پیشکشی وکړه وعلیکم السلام یا دا غینه بهتر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته صحیح شو خو اوس که ګڼ کسان رواني دا زمونږ په دې وطن کې یو سړی سیف الله خان دا جوک دی بیا خپل پلار ته دا جوک نو یو سړی و داغه طریقه دا و چا ورته سلام کو هغه به ډېر قرات سره وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته واجر عظیم صحیح نو څه کسان نوجوانانو خو شرپتون غوندي هغه دا کاکا څنګه نو بس ایله سپیدل کسانو نو داسې لګي وقفه سره داسې تیرېدل کاکا سلام علیکم او وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته واجر لا تر اوسه پورا کړنه دویم کسه کاکا سلام علیکم او وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته نو دریم کس راغی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا یو لفظ کټکو چې څنګه شپږ کسان تیر شو او عمر راغی نو بس بیا تاسو والے Do you understood? وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ اکلت تاستا پیشکشی وکړې شي یو ښه پیشکشي یعنی معنا دا ده څوک دنه تقاضاو کې دی یو ښه کار څوک دنه تقاضاو کې دی یو ښه کار د شي خوشي دعوت درکې فحیوا باحسن منها نو تاسو دا غیر ریسپانس ورکې په ډیره بهترین طریقه یعنی چا درته وې چې دوسته راځه کنه ګرانه هلته ولاړ شو هلته منظم کو د ماښام نه بعد بیا درس هم واورو درس نه بعد ماسخوتن منظم کو ماسخوتن مانځه نه بعد سیف الله خان بس ډوډۍ راوړي هغه به مخرو نو باید چې ته او راځه رائټ بس درکړم یعنی خر ریسپانس دار چې هغه سره تا وې ها ما په ګاډي کې ولاړ شو صحیح او کداغه نه وای کم از کم تار دا وای چې ته مخکې ځه زر پسې خپل ګاډي کې درکم ان الله كان على كل شيء حسيبا تاکي سره الله تعالی دې د هر شی حساب کوونکې الله لا اله الله تعالی نشته معبود الا هو مگر دغه الله دې لا يجمعنكم یقینا بتاسو جمع کوي لا يوم القيامت ورځ قیامت باندې لا ریب فی چنيشتره شک په دغه ورځ کې ومن اصدق انشتره زیات رښتونه د الله تعالی نه حدیثا د خبره په اعتبار چې خدای یو خبر وکړه that is done چې خدای یو خبر وکړه that is ځکه چې درو هغه نه وای یو دویمه خبره یعنی زبا تاسو یو خبر وکم چې دا کار به وکم ممکن د سبا ز عاجز شم دا کار به کول نه دروغ به نه دی ویلي خو سبا کار کوي نشم انقلاب دا سره چې ما کار نو صلی الله تعالی باندې خدای انقلاب نه راځي نو دی وجه الله وای چې زه یو خبر وکم د مستقبل باب کې چې تاسو به د قیامت پر ورځ راجمع کوم نو یو خو درو نه یو دویمه خبره ده چې ما څوک اور رائټ کول نشي ما څوک اور رائټ کول نشي چې په کار کول باندې قادر نه نو دی وجه ومن اصدق من الله حدیثا شته څوک زیات رښتونه د الله مقابله کې د خبره په اعتبار او صلی الله تعالی مسلمانانو تعلقون دي داسې چونګه ورکړي موږ چونګه ورکړو لکه تیز کا یو چابک ورکړي تازیانه څور کوي تاسو تازیانه وای پښتو کې ته مونږ چابک وایو چلا فمالکم فی المنافقین پس شوی تاسو باندې فی المنافقین چې تاسو ګرځیدلې د منافقانو باب کې فئتین دوړلې دوړای مو دي حالانکه د منافقانو باب کې رائے یک یو پکار ده د مسلمانانو رائے د منافق باب کې دوړای نه دي پکار بس
فما لکم فی المنافقین فئتین پس شوی تاسو باندې چې تاسو ګرځېدلې د منافقانو باب کې دوه ډلې والله ارکسهم بما کسبوا الله کریم ارکسهم اغی دته سر چپا کړی ارکاس معنا سر چپا کړی ها turned about صحیح او بل ورته سوې انګریزي ورته سوې upside down والله ارکسهم الله کریم ارکسهم he made them upside down who the منافقین والله ارکسهم بما کسبوا دا وی دا عمل د وجه اتریدونا د منافقینو باب کې دای دوړل شو یو ډل هغه وینه دای سره اس رعایت نه پکار دای سره اس نرمی his leniency no leniency for munafiqin just be rude with them that you are a munafiq and you are creating fitna. Some other Muslims, they were of the view, no, we should be a little bit lenient with them and may Allah subhanahu wa ta'ala guide them. Allah subhanahu wa ta'ala said, Wallahu arkasahum. I have made them upside down. How you can bring them back to upright position? اتریدونا ان تادو من اضل الله آیا تاسو غواړئ چې هدایت کوي آچا ته چې خدای گمراه کړی دی نو چې خدای گمراه کړی ته سړی دې جوړول شي چې خدای سپې کړی نو څوک یې سړی کولی شي نه منافق اصطلاحي معنی منافق هغه سړی ته وایي چې په زړه یو خبرې په خوله بلای او دې معلومیږي په څه باندې په کردار معلومیږي ومن يضلل الله اسوچ گمراہ کی اللہ تعالی فلن تجد له سبیلا نتبن ممدر پار لار د ہدایت ودو دای غواړي لو تکفرون دا منافقان دا غواړي چې تاسو کافران شي ودو دای غواړي ودو معنا تمنا دای ارزو لري لو تکفرون تمنوا کفرکم دای تمنا ارزو لري د کفر تاسو کما کفروا لک څنګه چې پخپل کافران شوي دي فتكونون حتا تكونون سوا حتا چې تاسو برابر شي منافق want you to be a munafiq like him. Allah subhanahu wa ta'ala says that munafiq wants you to be a munafiq like him. فلا تتخذوا پس مجوڑوئی د دوینا اولیاء فرینڈز و دوستان حتی یهاجروا فی سبیل اللہ. Yes, to throw away their munafaqa, there is only one way, that they should leave their own homeland and they should go to Medina. حتی یهاجروا فی سبیل اللہ مگر ارچ دوی ہجرتو کی پلاد اللہ کے فإن تولوا خکدوی مخوالو فخذوهم نوینی سی وقتلوهم او مڑے کئی. Why? Because they are traitors. Because they are traitors. حیث وجدتمو چکم زائم امندل ولا تتخذو منهم ام جوڑا ویدوئے کہ ولیا دوست ولا نصیرا ان مددگار. How you can rely upon them? You cannot put your trust in a munafiq. Munafiq can cheat you anyway. إلا الذين مگر آکسان یصلون إلى قوم بینکم وبینهم میثاق چې دی ورسیږي قوم ته چې ستاسو د هغوی په میث کې حلف دی معاهده ده ټریټي ده. الله تعالی وایي که کوم منافق هغه لاړو او ستاسو حلیف سره حلیف معنا چې چا سره څوک دی الای دی څوک دی الای نو که الای خطه پناه واغستنه بیا د هغه معاهدې د وجې ته هغه ټچ کول نشي. او جاؤکم یادا چې راغلل تاسو دغه منافقان حسرت صدورهم خود دوی زړه راتنګ شو سمانه یعنی دې خبرې نه زړه راتنګ چې یا تاسو سره جنگ وکي یا خپل قوم سره جنگ نه تاسو مخالیده نه دا غي مخالیده نه تاسو مخالیده نه دا غي مخالیده. شیخ سے مرحوم فرمایي دلګانو شیخ سے رحمت الله علیه وسوک تاسو هم دلوي کنه بغیر سره دوی دلا چې نستامه خلیدا نه داغه مخه او منافق وی دلا دنه دی خو رښتیا خبره کول شي الته رښتیا خبره کول شي دلته هو کوي الته هو کوي دته وی تخوا هغه ته وی تخوا نه دله سړی دوه کې به هو سړی غلط وی دا غلط او آیا چې دا ته سوای دسدي دا غلطه ده.
او جاءوکم حسرت صدورهم چې تنگ شوي زړونه د دوی ان یقاتلوکم د دې خبرنا ان یقاتلوکم چې جنگو کې تاسو سره او یقاتلو قوم یا جنگو کې خپل قوم سره ولو شاء الله کچره غوښته الله تعالی لسلطهم علیکم نو دی به مسلط کړو تاسو باندې فلقاتلوکم نو یقینا بدوی تاسو سره جنگ کړو فین اعتزلوکم اوس کا غید جنگ نه اجتناب کوي د جنگ نه اوایډ کوي دا منافقین کله جنگ نه اوایډ کوي تاسو ته وی چې موږ نه کوو جنگ نه تاسو سره کول شو نه غي سره موږ په خپل حالت پرې فلم یقاتلوکم او جنگ نه کوي تاسو سره والقوا الیکم السلام او وړاندې کړي تاسو ته پیس وړاندې کړي تاسو صلح فما جعل الله لكم پس نه دا ګرځول الله تعالی ستاسو لپاره غلیم پدوی باندې سبیلا حسلا رد سزا ورکولو ستجدون آخرین اوس الله تعالی وایي د منافقینو کیټګریز دي څه شي دي د دې کیټګریز دي رقم ستجدون آخرین یقینا تاسو به ممیسنو منافقان یریدون ان یامنوکم غیبتا غواړي چې تاسو نه ځان په امن کی و یامنو قوم اد خپل قوم نه ځان په امن کی تاسو نه ځان بچ کول غواړي د خپل قوم نه ځان بچ کول غواړي کلما ردو الى الفتنه خو کله دوی بوتلی شي په جبر باندې جنگ تا اور کی صوفیا نو دای پاغه کې په زور ور داخل کړي شي فإلم يعتزلوکم نو کدوی اجتناب نو کستاسو د جنگ نا ويلقوا اليكم السلام او تاسو ته صلح وړاندې نکړه ويكفوا ايديهم امن نکړه الله سنت جنگ نا فخذوهم نو به اونې شي وقتلوم اقتل کئی حیث سقفتمون کمزای چی مؤمندل واولائکم دغا ستریٹر جعلنا لکم غلیم سلطانا مبینا منگا گرزول استاز دپارا پدوی بان واضح قدرت و واضح دلیل ورطا ویلے چی بغیرت تا اسلحہ نورا دستے تا زمان مقابلی تا نیولا تا ڈرز نکولی اب جیسے مجبور ہم بس تو تیرا دا منگا مجبوری ہوں تالتے اتر دیوال تا وہ دھوم صحیح اوکے وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا تصور نشکے دے د مسلمان لپاره ان يقتل مؤمنا چې دے قتل کې مؤمن الا خطا مگر دا چې دا قتل صادر شي به طور خطا by way of mistake otherwise purposely and intentionally a moment a believer he will never kill another believer that's totally impossible وما كان لمؤمن تصور نشکے دے ما يتصور تصور نشکے دے دا مسلمان لپارا ان یقتل مومنا چی قتل کے مومن زکا دا مسلمان قتل دل دا مسلمان پلاس دا ایمان پر ضد دی دا ایمان پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حجۃ الوداع خطبہ کے ہوئی لا تصیروا من بعدی کفارا زمانہ بعد کافران نشئی زمانہ بعد کافران نشئی صحابہ ټول الرٹ شو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمون په ایمان یریږي لکه چې حضور علیہ السلام په دنیا لرسي موږ ایمان په کافران بشو ځکه موږ ته وایي چې لا تصیروا من بعد کفارا معنا بعد کافران نشي پیغمبر علیہ السلام فوراً ایکسپلین کړه یضرب بعضکم رقاب بعض ایمان کې دنه دا کفر دی چې مسلمان ولګي او مسلمان قتلي a muslim to kill another muslim that is a amal of kufr that's not a amal of iman وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الا ان يصدر خطأ الا ان يصدر خطأ مگر الک دا قتل وش څنګه by way of mistake وام accidentally موږ ورته څنګه وایي accidental death ومن قتل مؤمنا خطأ نو چا چې قتل ک مؤمن په خطا باندې ها او قوم مؤمنان قتل ک مؤمن په خطا باندې او دغه وارثان څوک هغه مؤمنان وورثته كانوا من اهل الايمان وارثان اهل ايمان نو سبي فتحرير رقبة المؤمنة لازم دي تبالي بطور كفارة اس كفارة تحرير رقبة المؤمنة ازاد ولد يو غلام يا دوينز مؤمن ازاد ولد يو غلام يا دوينز مؤمن اس كفارة because a Muslim he feels a burden on his shoulder his nafs and his damir will be blaming him that okay oh death happened murder happened manslaughter happened yes accidentally but that is something bad so he'll be feeling bad so that's why Allah subhanahu wa ta'ala says to make himself relaxed he should pay some kafara fatahrir raqabat almu'minat
نو لازم د دباله آزاد ولد یو غلام یا د وینځ مؤمنه ودیت مسلمه دیت بلډ منی دیت بلډ منی خون بها ودیت مسلمه او خون بها چې ورکول وشي الی آل وارثانو دتا الا ان يصدقوا مگر الا چې هغه موافق کړ خیرات وکړو نو ځالته مسله ولیکي چې قتل خطا accidental death it will cause you two things. Number one, kafara غیر ارادی کفاره نو کفاره څه ده دمرئی آزادول نمبر 1 نمبر 2 کمرئی نه شپېته روزي نیول fasting for 60 days کدا نه نو to feed 60 poor means to pay 60 times $7 which is sadaqatul fitr yes dakala to the murdered one he is a Muslim and his inheritors are also Muslim وارثان مسلمانان دي او کوم سره مرشوي د اکسیډنټل دا مومن دي نو دوه سيزونه دي یو دا کفاره به ورکه دویم دا دیت به ورکه دواړه ورکه کفاره به ورکه غریبانو ته بلډ منی به ورکه چاته داغه وارثانو ته blood money would be given to his warasa and that will be equal to the price of 100 camel the salu khan the qeemat barabar by blood money so the salu khan sahi the imam Muhammad panizbane rahimahullah the 300 gadanu goats or lambs 300 goats or lambs equal to the price of 300 goats 300 buffaloes water buffaloes or cows equal to the price of 300 cows or buffaloes no equal to 100 camel or equal to 300 cows or equal to 1200 goats and lambs huh? Either equal to the price of 100 camel or 300 cows or 1200 goats and lambs. But according to Abu Hanifa, evaluation will take place only on the basis of camel and not anything else. Ago price bas bane malum hai? Paush bane. دا یو مسله دویمه مسله اس کو وارثانو ایز اے ہول دا قاتل معاف کو وارثانو سو قاتل معاف کو that was accidental death no problem may Allah subhanahu wa ta'ala forgive you so then there is nothing he should say only astaghfirullah he should say astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh اس دغه دیت یا د خون بها دا پیسې دا به تقسیمیږي څنګه نو دا تولیک امام شافعی مذهب دی چې نور وارثانو یې څه پکې سوای د خزینه تولیک د خزې پکې څه نشته د ماینه پکې څه نشته except wife every inheritor will take his own share according to sharia but Abu Hanifa said rahimahullah that is just like inherited property لکه چې سړی مرشي او دا property پاتې شي نو د خزې پکې ځان خپل پورشن دی 1/8 کا اولاد وی او 1/4 کا اولاد نه 1/4 کا اولاد نه 1/8 کا اولاد وی او دلیل پدې کې کیسه د اشیم زبابی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانہ کې یو سړی د اشیم زبابی هغه په اکسیډنټل ډیث باندې مړ شوی دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خدای له هغه پورشن ورکړو the blood money په پیسو کې Prophet sallallahu alaihi wasallam had given the portion of his wife from the blood money when Asham az-Zubabi he was killed accidentally. درېمه مسله اوس کدي وارثانو کې چا خپل حصو بخدا یعنی یو کس پکې وارثانو کې قاتل ته جزیس نه غواړي
نو بس دا غي سبا ډراپ شي خو ټول بلډ منی نه ډراپ کیږي چې څوک بخینو دا هغه به ډراپ شي صحیح شو لکه څلور زامنیو څه شو څلور یو ځای پکې وې زنا خامش نو بس 15 شو خان یا دا هغه ایکوال پیسې هغه ډراپ شي 75% ورکی فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ كَوْدَا مَقْتُولٍ مِنْ قَوْمٍ دَيَوْدَا سے قوم سخا غدو لکم چی اغستاسو دشمنان دی وهو مومن خدے پخپل مومنو اے پخپل مومنو یعنی مانا دارا چی دے مسلمان سٹیزنو دنان مسلم سٹیٹ دے مسلمان سٹیزنو دنان مسلم سٹیٹ نو پخپل مسلمان دے ایسا دے مسلمان دے تو فیملی ٹولا کافران دی فیملی اور صرف کافران نہیں بلکہ تاثر پر حالت جنگ کی ہوں دی فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ غَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَتَى مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ نو لازم دے پتا بانے آزاد ولد یو رقبے مومن یعنی کفارہ بور کے اس والے دی کیس آف بلڈ منی از کنسرن دیر از نو بلڈ منی ان سچ لائک کیس which is payable to his inheritors because neither they are Muslim nor the citizens of a Muslim state neither they are Muslim nor the citizens of a Muslim state. سفلخان یاد دکر ذکر چلے دو وارثان نقو مسلمانان دی انا دا اسلامی ریاست شہریان دی وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَتَچَرِ وَدَامَرِ دیو داس قوم سخا چستاسو داغوی پمیس کی معاہدہ دا any type of معاہدہ ستاسو ambassadorial relation دی سفارتی تعلقات مشتا سفارتی تعلقات مشتا فدیت مسلمت الى آلہ نبیا لازم دے دیت بلڈ منی چور کور بشی اہل داغتا on the basis of the agreement concerned on the basis of the agreement concerned وتحریر رقبت المومنہ او ازاد ولد یو مومن رقبیت بمومن غلام ذکر چی برڈن بزن ریلیز کے فمن لم یجد پس چاچ نمولد غلام یا وینزا فصیام شارین متتابعین لازم دی دبانے روزے د دو میاشتو کنٹینیوسلی دو میاشتو پر لپسے کنٹینیوسلی 2 months fasting if he will miss only one day even he had an excuse he has to restart it again فصیام شارین متتابعین توبتا من اللہ دا حیثیت توبید اللہ جانبنا وکان اللہ غلیما حکیما ادی اللہ تعالی علم والا و حکمت والا ومن یقتل مومنا متعمدا او سوچ قتل مومن متعمدا قصدا پرپزلی فجزاؤه جہنم پس بدلرد جہنم دے خالدن فیہا ہمیشہ بیدے پاگے کے لو لم یکن الایمان فیہ کچھر ایمان پکے نوے کچھر دے قاتل کی ایمان نوے نو دے با ہمیشہ دے پارا پسے کے پروتو دا یو قتل والا کافیو چی دے با ہمیشہ دے پارا جہنم کے پروتو خود ایمان دا وجہ دا جہنم سزائے محدود شوا ندال تولیکا چی دے ایمان دا وجہ دے قاتل دا جہنم سزا محدود اشوا which is to Allah subhanahu wa ta'ala for how long he will keep him there otherwise کو اللہ تعالیٰ وہی دا جرم تمرا شنیع دے چی باید چی دے ہمیشہ دے پار پدی جہنم کے پروتے because he killed a moment without any just cause and reason so he is supposed to be there forever but as he is a moment and he says la ilaha illallah so that's why he has some concession yes وغضب اللہ علیہ اغضب بکڑی اللہ تعالی دبانے ولعنہ علانت وغدلہ عذابا غزیما اتیار کرے در پار عذاب لوئے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذا ضربتم فی الارض چکلتا سفر کوئے پلاد اللہ کے جہاد دپارا اذا ضربتم فی سبیل اللہ جہادا No, the jihad da mana na da to kill everyone because you have the Kalashnikov or you have the B-52 and just kill everyone without asking for nothing. See? No, Allah Ta'ala will say manake. Iza darabtum fi sabilillahi jihadan. Chekala ta safar koye palar da Allah ke de jihad pe irada fatabayyanu no mukammal tahqiq koye. Mukammal inquire completely about every single thing. Inquire completely فتبين
مکمل تاکہ کوئی ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام اموائے آغا چاہتا چی چاہتا تا سلام السلام علیکم چاہتا سوکا السلام علیکم یو معنی ادارہ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام اموائے آغا کستا چی چاہتا تا اسلام روان لکھ سیوڑا لکھ اسلام روان لکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ دعا درین ولا تقولوا اموائے لمن القى الیکم السلام آغا چاہتا چی اغڑوان دکتا تا السلام صلح سرنڈر سشے صلح یا سرنڈر یعنی جسو کا سرنڈر شو تسلیم شو ناغتا سموائے لست مومنا چتر ٹرسٹ ورتی نہیں لست مومنا تو وہ چیٹنگ کے ممکن نہیں تو سکے cheating, you are going to defraud us. Allah subhanahu wa ta'ala says, you have no any right to blame someone. When he surrendered, even though he was enemy. So you should accept it. You should, because Islam basically is the religion of peace. That is not the religion of fire, or the religion of battle. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. And that's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said in a hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said in a hadith, وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. مسلمانوں نے باپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مسلمان باید سے غالب بھی پٹورو خلق باندھے چلے سے بھی غالب نو غلبہ کو مفتو کے نرازی غلبہ مفتو کے راضی نرازی علامہ ڈے راجبہ خبرہ کرے گا کہ تیرے تازے تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی علامہ سوئے کہ تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی وہی چھے زماسترگی دوش کو پزائبانی وین رابعی چیز خپل مسلمانوں زوانانو تو گورم چیزا سمر آرام طلب خلق دے سدی آرام طلب خلق دے پا انگریزی صوفو بانے پرات دی پا ایرانی قالینوں باندے دینے چاہتا دا کار کی چاچے ڈالر خوند اغسطے دے حمد کو لشی چاچے ایئر کنڈیشن گاڑی کار دے پا غر کے وقت تیرو لشی آدھا کوئی کہ مٹھایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی اگوئی دا قیصر و دا کسرا سپر پاور کیا ختم کر وہ کیا تھا فقر بوزر دا ابوزر فقر فاقی زور حیدر دا حضرت علی قوت صدق سلمانی اور سلمان فارسی صداقت ناغوی آرام طلب خلقوں کی نہ فقر فاقی تیرو لشی نہ پہ قوت رات لے پہ او پختہ ٹول دا بلڈ پریشر اور شوگر مریضان جی تو محنت نہ کی بدنی محنت نہ کینو نتیجے سے بلڈ پریشر اور شوگر اور سو او بیا چ سڑے اعلی کٹن شو کراشی زم او ساکر کوم یا فٹ بال نہ اکثر دا لے جی سنگش وقت دے صحیح شو کنا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. اس اللہ تعالیٰ وہی چیز اگر سوک دتا سرنڈر کی گی اور تب بیا ہوں پائے ورتا کہ نا تو ٹرسٹ ورتی نہیں داتے مڑے ولی مڑے خدای ویسے کلاشن کوپ تے ارادہ دا سدی ارادہ دا کلاشن کوپ تے سڑے وہ مڑکن دشے بدماشی تبتغون غرض الحیات الدنیا تاسو طلب ہوئے کوشش کوئے دا سامان دا جوند دنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ اللہ تعالیٰ سر دیر لوئے غنیمتو ندی دا سڑے دا کلاشن کوپ دا پارا ممڑوا دا سرنڈر امانا دا سرنڈر نو چاہا سرنڈر شو نو ٹوپا کی محفوظ شو چاہا سرنڈر شو ٹوپا کسی شو محفوظ شو او کاغذ مڑکو نو ٹوپا کی دستا شو سکر جنگ زان لحصول بھی جنگ سی زان لحصول نو توز دا سڑے سنگا اولی مڑے دا کلاشن کو دا پارا اللہ تعالیٰ ویدہ یو کلاشن کو دا پارا انسان مڑاو دا خکار مدے تس سکے تبتغون عرض الحیات الدنیا یو کلاشن کو پار فعند اللہ مغانم کثیرہ خدا کا نو دیر غنیمتونو دا کی خو انسان ممڑوا دا غلا سرنڈر سکا دا ہوئے من اور اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تاسو ما دغس نہیں من لی کذالک کنتم من قبلو ام دغرنگی وی تاسو مخکر دینا فمن اللہ علیکم احسانو کا اللہ تعالیٰ تاسو بانس تاسو زبانی اقرار امن تاسو
تاسو کلمه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله نخو الله درته وي نه ته پیغمبر وي ترست ورته نه چې تاسو به چیټینګ کوی کړئ هم ویلي خدای وي تاسو باندې اقرار ما اډمیټ کو او ایکسپټ نه کو پیغمبر اډمیټ کو ایکسپټ کو تر دغه سړي د زبانی اقرار وړي نه ایکسپټ کې صحیح شو هر کې برخود ناپسندی بدیګرا ناپسند فارسی کو هر کې بس برخود ناپسندی بدیګرا ما کم شي چې ځان لنی خو ها هغه نور د پاره مخ خوا ځان له دانه ده خو چې ما ته په تجارت کې خساره وشي په بزنس کې خساره نو سیف الله خان ولې په داسې بزنس باندې وړي چې له شاوت زر سٹاک واچو په دې نن شپه کې دا سٹاک برخېږي اخر ته پته لري سار بیره ورکی ګوره د سیف الله خان پوره شاعر دی کذالک کنتم من قبل دغرنگ وی تاسو مخکره دینا فمن الله علیکم الله تعالی احسانو ک تاسو باندې تاسو باندې اقرار قبول کو فتبینوا ها الله تعالی وی دې معنا دا نه ده چې تاسو بلا تحقیق بس د هر چا سرندر تسلیم وای نه تحقیق کوي خامخا څه کوي تحقیق کوي خو مې یو ایکسټریم ته دی مبل ایکسټریم ته یو ایکسټریم دا دی چې هیڅ چا نه قبل وای او بل ایکسټریم دا دی چې هر چا قبل وای ان الله کان بما تعملون خبيرا وصلی الله تعالی فرمایي دا تحقیق چکه نو ګورې زه پیژنم چې تا تر کومه حدا پورې تحقیق کړی دی صحیح زه پیژنم چې تر کومه حدا تحقیق کړی دی اصل چې ما سره چیټینګ شروع کړي چې مونږ تحقیق کو بس بیا مزه نه وځه کم مړکو ان الله کان بما تعملون خبيرا تاکي سره الله تعالی په عمل چې تاسو کوي خبر لرونکي دی لا يستوي القائدون برابر دین شي هغه کسان چې ناس پاتې دي من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنی جنگ لري کوي غیر اول الضرر ها سعذر هم نشتا غیر اول الضرر عذر هم نشتا او څه سړی ته د عذر د وجې پاتې روندې نه غسر به جنگ کې سکے ته هغه د لاس وګرځي چې جنگ وکړي صحیح په دوا خو باندې شیل تاسو شیل وایو په دوا خو باندې شیل دوا لاس نشتا صحیح نو ته بس کې هغه په سر ګرځي ته جنگ کې هغه خو معاف دي ایسے نہیں خو یو سړی دی بالکل ټیک ټاک دی صرف دله دی صرف سره بس بے غیرت دی یې وجه نه دي نو هغه د مجاهد سره د خدای نظر کې برابرې دی شي تپانا لا يستوي القائدون نشي برابرې دی هغه ورستو ناس خلق د مؤمنانو نه دا غیر اول الضرر مس کې پرې دی دې بر څو سره ځای لا يستوي القائدون من ذکر چې رنبنه آیت نازل شنه دا غیر اول الضرر لفظ پکې نو لا يستوي القائدون برابر دین شي هغه ناس خلق د مؤمنانو نه چې جنگ لنی تلي والمجاهدون فی سبیل الله او هغه سان چې جهادونه کوي په لار د الله کې په مالونو اپزانونو قربانه فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړي دې برتری ورکړي دې الله تعالی هغه سان چې جهاد کوي په مالونو په بدنونو علی القاعدین په ناس به جهاد خلق باندې درجه یو ډېر لوی درجه دا یو ډېر په مقام دی دوی مقابله کوي دوی دې په ځمکه ناس دي هغه خلق اسمان ته رسیدي چې څوک مال لګي خپل الله لاره کې ځان لګي د الله لاره کې خدای وایي داغه مرتبه هغه ته اسمان سره دا څوک چې بغیرت شوی دی نزي ها دې داسه که پزمکه چې ناس دی اوس عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی پستر ګړو پستر ګو د پیغمبر اسلام فرشتہ کې د خالد زوی کې ده فرشتہ کې د خالد او پیغمبر ډیر غریب سره او پیغمبر اسلام ډیر احسان وکړ سره بلکې د سټیټس داو پوزیشن د پیغمبر نظر کې دورو چې حضور اسلام بکله د مدینه منورې د کیپټل نه چرته نه د کیپټل نه د دارالخلافین په سفر باندې بتو نو په خپل مصلب عبد الله ابن ام مکتوم ودرو صحیح یا دا څه ویل شي چې اکټینګ پریزیډنټ پاغو اکټینګ قائم مقام رئیس جمهور با عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ولدغه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې د آیت نازل شو چې کوم کسان جنگ نه کوي د کلم نشي برابرې د جهاد کوونکو سره د جهاد کوونکو مرتبه هغه ته الله سره اوچته ده ا دغه په ځمکه ناس موضوع حکم خو جمرن راغله عمومي راغله د راغې جوړل پیغمبر اسلام ته کېسته په زمونږه کیفیت سره مونږ هم جنگ نه کوو خو تل نشم زه لنه اوس دا داسې کیفیت چې پیغمبر اسلام والسلام داسې مسجد کې کوم ځای مسجد کې داسې پروتو آرام وکړو او عبد زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سو
زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه پیغمبر اسلام ته داسې خپای خو حضور اسلام والسلام سر مبارک دغه په پندای باندې پروت تاسو پندای وایي شندای وایي په دې پندسو کو شندای وایي صحیح نو په دې پندای باندې په دې باندې د پیغمبر اسلام والسلام سر مبارک پروت جبرئیل امین راغی او دغه دوه کلمې راوړې غیر اول الضرر په دې مېس کې دوه کلمې ولګورې دې د یو کلمه ده لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اول الضرر چې نشي برابرې دي هغه ناس خلق د مؤمنانو چې جنگ لنه تلی ها خو چې د عذر خواندان نه دی د عذر خواندان نه یی دا ایکسپشن شو د اهل عذر لپاره د معذورین لپاره اوس دغه دوه لفظ پیغمبر اسلام باندې نازلېدل خو پیغمبر اسلام ته خو د قران او د وحي اصل وزن معلومو او هغه د پیغمبر بدن فیل کو پیغمبر بدن فیل کو لکه اوس دی خو مختلف قسم پیمانی تاسو پیمانه وای یعنی سکیل مختلف قسم سکیلونه اوس یو د ترمامیټر چې موږ په ټمپریچر معلومو نو په دغه ترمامیټر باندې تر ګاډي سپیډ معلومول شي ځکه هغه ترازو نه ده تای ترازو یو بل شی دی هغه ته وای الکترومیټر چې هغه په شوده کې کې دی نو پته لګي چې وبو کې سور دی پته لګي چې دې کې سور وبو دی او سور پکې شوده دی ښا یو بل دی هغه ته وای هایدرومیټر چې په وبو کې کې دی نو د وبو ډنسټي معلومیږي چې دا صفا سور دی یا الوده سور دی نو د هر یو شی لپاره ځان له خپل سکیل دی چې هغه د هغه پیمایش معلومي صاحب ما اوس د قران کریم یا د وحي وزن سوره ده د دې لپاره اصل سکیل د پیغمبر بدن د دې لپاره اصل سکیل سو د پیغمبر بدن کې الله تعالی وایي کدا قران ما په غره نازل کړی وي دا غرب عمره زړه ده شو صحیح موږ خدا دې رز په وایي اصل باندې کی کیږي را باندې هیڅ پیسې باندې اصل نه کیږي صحیح ځکه چې سکیل مکار نه کوي او پیمانه مکار نه کوي هغه میټر مو صحیح کار نه کوي پاره صحیح نه کیږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه تر دې وزن معلومو او داغه بدن به دا وزن محسوسو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وای چې جبرئیل امین د پیغمبر علیہ السلام په هارد ډیسک باندې صرف دو کلمې خې جوړي څو کلمې کما غیر اول الضرر دغه دو کلمې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما د پندای داسې ماته د ماوي کې چې د خود غره باندې کې خود یعنی دومره وزن دی وحی چې زما د پندای داسې ماته ده لکه د وحود غر چې را باندې چا کې خود او تاسو ته وړا یو واقعه ذکر کړی و سوره انعام چې کله نازلې ده یو صحابیه ده دا غینم د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها سمې ده اسماء بنت یزید د پلار نوم ده اسماء د یزید لور یزید یو سره دا غلور د اسماء رضی الله تعالی صحابیه ده هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وشي مهار تاسو مهار وای د وشي مهار مې نیولو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وشه باندې ناستو چې اعلی فسدن د حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې د وحی کیفیت ظاهر شو پیغمبر باندې چې د وحی کیفیت ظاهر شو حضور علیه السلام بزر ځان به صدر کې پټ کړ حضور علیه السلام سر ځان باندې صدر واچ څوک دا چې ځان د خپل پروتوکول کوم نو دا پروتوکول د وحی باندې سم کولو چې حضور علیه السلام ځان او سوره انعام نازلې ده حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د دې وحی یا د قران د نازلېدو دومره وزن او دومره یعنی هغه بوج پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن باندې چې هغه وشه مضبوطه وشه چې پیغمبر علیه السلام په ناستو هغه به د دې د وزن د وجه د ځمکې ته لاړه ډېر تکلیف سره بیا به راوچته شو او هغه مایده پښتای وای هغه مایده د پښتو د کرچار आवाज اورید د دې وشه د پښتو چې د پښتو د کرچار کو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه وحی سو کولا صحیح نو پته ولګی دا چې البته هغه میټر صحیح کار کو ازمنګ میټر اشتنا او دا صحیح ده لا یستوی القائدون برابر دین شیا کسان چې ناس پاتې د مؤمنانو نه غیر اول الضرر نخاون دان د عذر والمجاهدون مجاهدان په لار د الله کې په مالونو او بدنونو فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړي الله تعالی کسان چې جهاد کوي په مالونو او په بدنونو غل القائدین په مقابله د ناس خلقو کې درجه لوی درجه وکلن وعد الله الحسنى ادي ټول سره خدای بهترین وعده کړی دا چې نفس ایمان در کی وي نو الله تعالی جنت بدل کوي څه بدل کوي وفضل الله المجاهدين فضیلت ورکړي الله تعالی مجاهدان لا غل القائدین پناستو کسانو باندې اجر الغزیوا لو اجر درجات منه څه شي
لوی درجه د الله جانبنا ومغفرة او مغفرت ورحمتا او رحمت وکان الله غفورا رحیما ادي الله تعالی بخون کے مہربانا ان الذين تاکي سر آکسان توفاهم الملائکہ چې ساو باسر دوینا فرشتے ظالمی انفسهم په دې حالت کې چې دوی ځانونو سره زیاته کړي یعنی کافرانی ځانونو سره زیاته کړي یعنی کافرانی قالو دا فرشتے ورته وی فيما كنتم تاسو کیفیتو what's your history what is your فيما كنتم معنا what's your history ستا تاریخ سره قالو نو دوی ورته وی كنا مستضعفين في الارض مونږ ډېر اوپرسټو پزماکه کې یعنی مونږ دا مسلمانان شوي نو یا د اسلام تقاضې مونږ پوره کولې نو ولې مونږ ډېر کمزوري قالوا فرشتے بورتوئی الم تکن ارض اللہ واسعتن آیا نوز مکد اللہ تعالی فراخا فتحاجروا فیا حتی چتا پا دیزما کی ہجرت کرے چکم دا سر زیادے کی دا او اسلام دا نشو پریکٹس کو لے یا عقیدہ نشو خبلو لے نخواہ عمل کرے پر خود بلتا بتلوی فاولائک نو دا کسان مأواهم جہنم زائد دو جہنم دے وساعت مصیرہ دیر ناکار زائد دا جہنم الا المستضعفین اللہ تعالیٰ وہ یو دا لیم ایکسکیوز والا دی بلا وجہ عذر جوڑولو والا یو حقیقتا اپرس خلق دی الا المستضعفین مگر آغا اپرس حقیقتا من الرجال چناری ندی والنساء زنان دی والولدان اما شمان دی لا یستطیعون حیلتا چاگئی طاقت نلری دحیلی دوتو دی وطن ولا یحتدون سبیلا انابوی تلار مالو ای پرس نپوری دی ناغا واقعی اپرس دی نو دا غیر پارا اکسیوز قابل قبول لی خود نورو پارا فاولائک نو دا کسان غس اللہ یقینی خبر دا چی اللہ تعالی ان یعفو عنہم درگزر بو کی دویتا وکان اللہ دے اللہ تعالی غفوا غفورا درگزر کون کے بخون کے ومن یحاجر فی سبیل اللہ اس دا ہجرتنا دا سڑی ساخی جی وطن پر خودل آسان کار دے گران کار دے گران کار دے خو اللہ تعالی ہوئی کہ دا اللہ پلا رکھے دا اللہ دا پارا دے ہجرتو کو دل خیر برتا ملاوشی ومن یہاجر فی سبیل اللہ اسوچ ہجرت کے پلار دا اللہ کے یجد فی الارض دے با وزما کے مراغمن کثیرا دیر نعمتنا وسعتا افراخی درزق ومن یخرج من بیده اسوچ وطد کور پلنا مہاجرا الاللہ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ و صحابی دے عمر بن الجموح رضی دیر بڑاو سنو میں عمر بن الجموح دیر سپنجیره او بیمارو بس برک تنیز دیو جس وقت ہجرت حکم راگے چھ مکہ معظمہ پرے دے ہاں ہجرتو کئی صحیح نو دد زمانو وی چھ بابا خو پتہ نہیں تا گھنٹہ دا کہ 2 گھنٹی دی بے روان دے نو زد با انتظار کو بیا مونږ با چې دفن نه فارسی نو سبو کو بیا بن ہجرت کو ځکه ہجرت د خدای حکم دی نو چې څنګه د هجرت حکم راغی عمرو بن الجموح رضی الله تعالی عنہ د رسول کالو بوډا چې مرګ ته په انتظار او غنټه 2 غنټې بعد د خپل زمانو ته وینا دا د خدای حکم دی ما کې لاساش ده ما کې لاسا شتا نو زما دا کټ واخلې او ما روان کړي مدینه طرف ته چرته روان کړي ما دې مدینه طرف ته روان نو بس یې کټ راوغست مدینه طرف ته روان کړ اله د مکینه وتلو چې بس دې وفات شو چله وفات شو یعنی ذات نه ذات نیمه غنټه سفر به کړ چې دې وفات شو الله تعالی وې دته مکمل د هجرت ثواب ملاوي ومن یخرج من بیته اسوچ وزی بکور پلنا مہاجرن ہجرت کے ان کے اللہ تعالی طرف تا رسول دا اللہ طرف تا ثم یدرک الموت اب یا رسیگ د تمرک فقد وقع اجره علی اللہ تاکہ سرا ثابت شاجر دا اللہ تعالی بان کامل وکان اللہ غفور الرحیم اتے اللہ تعالی بخون کے مہربان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا حمنا بالقرآن زمن لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله هو الحافظ.